هغه ټیک ټاکر چې څو ورځې په سوشل میډیا باندې د بیهوده ویډیوګانو یا غلط ویډیوګانو په اړه کې نیوز چلیدل چې د هغې یو بیهوده غلطه ویډیو راغلی وه ځکه چې هغې به خپلو یارانو سره چکرې وهلې. نو اوس د هغې د مرګ خبر هم چلیږي چې هغه ووژل شوله یا قتل شوله او چا ووژله، خپلې کورنۍ ورسره ولې داسې ظلم وکړو، د خبر کې حقیقت څومره دی. ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو، همدا اوس مو د نظره یو داسې خبر تیر شو چې په دې خبر کې ویل کېږي چې کومه مشهوره ټیک ټاکره ده مایا جي، هغه ووژل شوله، خپلې کورنۍ خپل خاندان وژلی ده. په دې وجه باندې چې دې کوم کارونه کړي هغه خاندان ته کورنۍ ته د منلو وړ نه و، بالکل د منلو وړ خامخا هم نه وي چې څوک داسې بېهودګي وکړي، داسې غلط کارونه وکړي او خپله کورنۍ وشرموي. نو ښکاره خبره ده چې خاندان یې بیا دغسې جینۍ نه قبلوي. نو کومه ویډیو چې په سوشل میډیا باندې راغلې وه موږ وکتله، نو یقینا چې هغه ټایم کې هم موږ خفه کړي هم چې دې بېهودګۍ ته وګوره، د دې د کارونو ته وګوره، د جینۍ چې دومره عمر یې هم نه دی، ایله پیغله شوې ده او داسې کارونه ته یې شروع کړي. نو یقینا چې خاندان او کورنۍ به ډېر زیاته په دې باندې خفه وه. نو ویل کېږي چې د جینۍ وژلې ده. دا افسوسناک خبر مو تاسو سره شریک کړو. پښتو پوسټ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.